په زړه باندې به خود زه داسې ماتې ما الله، په زړه باندې به خود زه داسې ماتې ما الله، مین چې د په لور د آدم ذاتې ما الله. هغه وایي چې ته له ما نه ښکلی سمونه، خو زه ورته په سترګو کې زکات یم الله. په همدې بیتونو د خپل ملګري او دوست آصف سمون سلامونه او پوښتنه مې نه ومنئ. په دې تمه امید یم چې تاسې درانه به راته روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې به م پر تن وي. ستاسې د خپل پروګرام پښتانه ستوري وخت را رسېدلی دی. د دې پروګرام له محتوا سره تاسې بلد یاست چې د پښتو ژبې وتلې څیرې او د شعر په ډګر کې ښه استعدادونه را سره میلمانه وي. ووایم چې دا ځل را سره د ننګرهار د لرې پرتې سیمې ځوان زلمکی شاعر، ښه شخصیت، د ښه فکر او احساس خاوند، ګران ملګری ذاکر الله احساس میلمه دی. دا احساس صاحب څخه به د شاعري او انتخابونه اورو او له تاسې هیله امید لرم چې پروګرام به را سره تر پایه پورې تعقیب کړئ. نور خپلې خبرې نه اوږدوم، خپل میلمه ته ښه راغلاست او هرکلی وایم. ستړي مه شئ. ډېره مننه سمون صاحب، تاسو ته سلامونه او ستاسو لیدونکو ته سلامونه. مننه احساس صاحب، کور مو آباد چې زموږ بلنه مو ومنله په دې مازدیګري کې او دې ته حاضر شوئ تر څو موږ سره مرکه وکړئ. لومړی سر کې راځم هغه څه چې د مینوالو لیدونکو به په ذهن کې وي او دا تلوسه به ورسره وي چې احساس صاحب د کومې سیمې سره تعلق لري، څومره زده کړې کړي، څومره یې شاعري کړې ده. که د دې ټولو پوښتنو په اړه ته مینوالو ته وضاحت ورکړي نو ښه به وي. مهرباني وکړئ. مننه. ذاکر الله احساس مې نوم دی، ننګرهار ولایت د رینور ولسوالۍ کې اوسېږو. ما دلته ژوند کوو او زده کړې مې تر لوړې زده کړې مې کړي. ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ یم. ډېر ښه. شاعري څومره شاعري کړې؟ شاعري 2 کتابونه مې چاپ کړي. ډېر ښه. یو غزل فورم کې کتاب چاپ شوی دی، محبت کوم لګیا یم، او بل ټپیزي دی، مینه له مینې پیدا کېږي. محبت کوم لګی. تر اوسه د 2 ټولګي د شعر په برخه کې او د ټپیزو په برخه کې ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کړي. نو ډېره مننه کور دی آباد چې پښتو ادب ته په دې دومره کمکي عمر کې کار کوي او لا پر مخ روانې. نو انشاءالله لرې نه ده چې په راتلونکي کې به پښتو ادب ته سترې پنځونې وکړي. ستاسو د کور آباد وي ملګري مینوال به په تمه وي، موږ هم خبرې زیاتې کړي. نو غزل او که نظم یې هغه ستا انتخاب چار څه نو ملګرو مینوالو باندې ورپرځو. مننه. غزل نه مخکې بیتونه وایم چې ډېر خوند به وکړي. ستا په غزل تند اکثره ماتېږي، ستا په غزل تند اکثره ماتېږي، هو په هنر ماتېږي. ستا په غزل تند اکثره ماتېږي، هو په هنر ماتېږي. د بیلتون درد داسې خوړلی یم چې مننه. د بیلتون درد داسې خوړلی یم چې په تش شمال مې د زړور ماتېږي. دا بیت بیا ووایه. مننه. د بیلتون درد داسې خوړلی یم چې په تش شمال مې د زړور ماتېږي. مقصد ده چې د محبت په آیتونو باندې احساسه هر جادو منتر ماتېږي. غزل دی چې څه چې زه وایمه خبره د صفا صاحبه، څه چې زه وایمه خبره د صفا صاحبه، په ګلبدنو پسې مات یم رښتیا صاحبه. دا ځل که مینه کې ناکام شم نو داسې کوم. مننه. دا ځل که مینه کې ناکام شم نو داسې کوم، بیا خو به خامخا پرېږدمه دا دنیا صاحبه. پرن زخته یم کله ګوتې کله ستوري شمارم. مننه. پرن زخته یم کله ګوتې کله ستوري شمارم، کله غزل ولیکم کله کړم غوغا صاحب. او هغې ته ووایې چې زه دې په کیسه کې نه یم. مننه. هغې ته ووایې چې زه دې په کیسه کې نه یم، هغې ته ووایې نور نه دې کړي ژړا صاحب. ډېر ښه. مقته ده چې مقته رانه هېر شو. نو خیر بیا به در یاده شي. دومره خوږ غزلو چې هر یو بیت انتخاب او خوندور غزلو. نو ملګري او مینوال به بیا هم په تمه چې غزلې او نظمونه ترېنه واورو. خو یو بله پوښتنه زما ذهن ته راغله چې تاسې یوازې شعر ته کار کړی په پښتو ادب کې او که د دې تر څنګ مو نثر ته هم کار کړی؟ نثر ته هم کار کړی. کتاب مې لیکلی په خپل مسلک کې ژورنالیزم کې،
مرکه څنګه ترسره کیږي. انشاءالله څو ورځې وروسته به له خیره سره هغه هم له چاپه وځي. مرکه ژورنالیزم او ډېر ښه خپل مسلک ته یعنې کار کړی دی. نه نثر کې کار کول کیسې مې لیکلي دي او لا روان یو. پلان خو نه لري چې لنډې کیسونه ټولګه برابره کړي او سبا یې چاپ کړي؟ انشاءالله ولې نه، امید شته چاپ وي. ډېر ښه چې خپل مسلک ژورنالیزم تم کار کوي، د دې ترڅنګ پښتو ادب تم کار کوي. که وګورو نو ژورنالیزم او پښتو ادب سره تړلي دي، بالکل ډېرې نږدې اړیکې سره لري. او کور دی آباد چې په کمکي عمر کې دواړو برخو ته کار کوي، نو بیا درنه غزل اورو او بیا را باندې غزل واوره. ملګري م را سره ناست دي او مینوال به م په تمه چې احساس یې به بیا څه انتخاب کړي. غزل دی رنځور صاحب، ډېر ښه غزل به زه چې به نشه ومه ښه نه ومه، زه چې به نشه ومه ښه نه ومه، زه چې به نشه ومه ښه نه ومه، ځان ته به غوسه ومه ښه نه ومه، نه پوهېږم څه را باندې شوي وو، نه پوهېږم څه را باندې شوي وو، یاره در سره ومه ښه نه ومه، ښه نه ومه. وا او ټوله شپه مې ستا تصویر ته وکتل سمون صاحب، ټوله شپه مې ستا تصویر ته وکتل، ټوله شپه خفه ومه ښه نه ښه نه ومه. وا چغې کړې چې پاڅېدم ولاړه وه، چغې کړې چې پاڅېدم ولاړه وه، مړ نه وم ویده ومه ښه نه ومه. او تا وې چې احساسه خراب شوی، تا وې چې احساسه خراب شوی، مننه، تا وې چې احساسه خراب شوی، ویشتی دې په زړه ومه ښه نه ومه. تا وې چې احساسه خراب شوی، ویشتی دې په زړه ومه ښه نه ومه. نو که شاعرۍ ته د نظر کو په پوره معنا یو غزل د بل غزل نه ښکلې ده، ډېره خوندوره شاعري او په کم عمر کې بیا رانه یادونه وشو چې ډېره ښه شاعري کوي. نو هغه د چا خبره څنګه به ښه شاعري نه کوي په داسې یو عجیبه او د کیا په ډکې سیمې کې اوسېږي چې ګر چاپېره غرونه دي، د فطرت ښکلاګانې پکې دي، نو څنګه به ته ښه غزل نه لیکي؟ انشاءالله دا تمه امید درنه لرو چې راتلونکي کې به د دې نم هم ښې غزلي ولیکي. نظم لري؟ نظم د غزل نو دا ځل که نظم را باندې واورې ډېر به ښه وي. نو غزل یې مینوالو واورېدې او دا ځل به په ملګرو باندې نظم وورو. او که بیا هم نظم نه نو که نور در سره څو بیتونه یا غزلې نو مهرباني وکړه. زړه انتخاب وکړه نه غزل دی چې نشه نشه یمه لاسونه کې مې جام دی که نه، نشه نشه یمه نشه نشه یمه لاسونو کې مې جام دی که نه، د محبت آخري دغسې انجام دی که نه، نشه نشه یمه لاسونو کې مې جام دی که نه، د محبت آخري دغسې انجام دی که نه. او درته به ونه ګورم بیا داسې بې حاله نه شم، درته به ونه ګورم بیا داسې بې حاله نه شم، مننه، درته به ونه ګورم بیا داسې بې حاله نه شم، یه ګل اندامې محبت داسې مقام دی که نه. ډېر زبردست بیت، څو بیتونه وو په دې هیله چې ستاسو مینوالو خوښې وړ ګرځي. تر همدې ځایه بیتونه نو ما درنه د پوره غزل تمه لرله چې پوره غزل به راته هیر شو، ټول غزل نو ډېره ډېره مننه کور دی آباد احساس صاحب چې په دې مازدیګري کې مو زموږ بلنه ومنله او دې ته حاضر شوې تر څو موږ سره مرکه وکړي، خپله شاعري او د زړه درد تر مینوالو ور ورسوئ. ستاسو د کور آباد وي انشاءالله. که ژوند بقا وکړه بیا به راځو ستاسو سیمې ته، تاسو سره به مرکې کوو، تر ملګرو به یې رسوو. ډېره مننه، هر کله راشئ په خیر راشئ. تاسو ډېره زیاته مننه، جهان جهان مننه چې تاسو ځانم په زحمت کوو زموږ خواته راغللی. بیا هم کور ودان خوشحاله اوسئ. مننه، قربان مو شم احساس صاحب. ستاسو د کور آباد وي. له ناستو ملګرو نړۍ مننه چې راغله زموږ سره په بنډار کې برخه واخیسته. ملګرو دا و د دې اونۍ پښتانو ستوري ادبي پروګرام چې ستاسې ملګري آصف سمون درته وړاندې کړو او میلمه را سره ذکر الله احساس و. نو د کیمرې په برخه کې ورانه له یاده مې د نه وتې چې د کیمرې په برخه کې له ګران ملګري الهام برسات څخه مننه چې هڅه او زیار یې وویستو، او د ایډیټینګ په برخه کې له عبدالحق نظرخیل څخه مننه. تر بل دې پروګرام چې له یو نوي شاعر سره ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم، په لایزال رب مو سپارم. ښه وختونه، ښې چارې، الله مو